بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد مبارك شرح الله توفيق سر روانه په هدف د دې چې مسلمان خپل عقیده وپیژني او د الله په موږ باندې څه حق دی چې هغه وپیژني. که تاسو ته دې درسونو په اوله کې موږ سره یو حدیث تیر شوی او حدیث د معاذ بن جبل رضی الله عنه او چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په خر باندې سورومه او ماته دوی چې تدري ما حق الله علی العبید یا علی العباد، ته د پدشتي چې د الله څخه حق ته په بندگانو باندې. بیا حدیث کې لري چې حق او ته بیان کو ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق د الله په بندگانو دی چې د الله عبادت وکړي او دغه سره وس شي نه شریک کړي. نو موږ د ټول خبرم دا حق مبارک روانه، کم حق چې د الله سبحانه وتعالى په موږ باندې دی. بیا غ حدیث کې د زیره دی چې چا د الله د حق پورا ادا کو نو حق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. بیا د بندگانو حق الله باندې دی. الله باندې څوک خبر نشي لازم ولا خدای الله په ځم باندې لازم کړی ده چې کله د بندگان زما دغه حق پورا ادا کی او زما سره په عبادت کې څوک شریک نه کی او توحید صحیح معنی باندې ومني، نو الله به دغه خلکو له عذاب نه ورکړي. دا ډېر اهم موضوع ده. الله دې موږ له توفیق راکړي چې دې موضوع پورا حق ادا کو او الله دې موږ له توفیق راکړي د دې چې موږ په ځان کې د توحید پورا راولو. په اخرنی درس کې موږ یو څو مسائل بیان کړو. یو باب مؤلف رحم الله خودو چې باب من الشرك النذر لغير الله. په شرک دا مرضی د غیر الله د پاره منښت کول او نظر منل د غیر الله د پاره. د دې مسلې تفصیل التخشیو اقسام د نظرانی او د منښت او چې کومه منښت د ګناي د الله نافرمانی به کې غي سره بسکه او کومه کې چې شرک غي سره بسکه. به دغه نه بعد باب راوړو باب من الشرك الاستعاذة بغیر الله. شرک دام دی چې غیر الله پوری پناه ونیسي. نو غیر الله پوری پناه نیول دا شرک. بیا موږ تفصیل ذکر کړو چې دا مطلق خبره نه ده، بلکې بعضو حالاتو کې غیر الله پوری پناه نیول سدي جایز دي. اوس دې مسلې تفصیل مخکې تیر شوی. بیا موږ بل باب شروع کړو د تیر شوی درس په اخرنی سکی او د 14 باب دی. باب من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره. باب بیان د دې کې چې په شرک کې دام دی د غیر الله نه مرسته غوښته یا د الله نه علاوه چاته چغي وهل او دا غوینه دعاګانې وغوښته. دا باب موږ شروع کړو او بعض مسائل ما بیان کړو. اگر که آیتونه او حدیثونه موږ نو شروع کړی کوم چې په باب کې دي، دا خبره موږ بیان کړې و چې دا خبره یاد ساتي چې مرسته غوښته د غیر الله نه دا علی الاطلاق شرک نه دی، بلکې دا په هغه وخت کې شرک دی چې کله ته د غیر الله نه په دې کار کې مرسته غواړي چې په هغه باندې نه قادر مگر یو الله، او یاد ته چې د چا نه مرسته غواړي دی غایبی ستاده خبرې نه اوري او ته مرسته غواړي نو دا شرک دی. او یاد هغه ته چې د چا نه مرسته غواړي هغه مړی او ته تر مدد شوي نو دا شرک دی. ځکه چې په دې کار باندې نه قادر. اوس یو سړی پیر بابا را مدد شي او لوی ځوان را ورسي نو یو غوی دا خبره نه اوري بل د غوی په طاقت کې د نشتی
چې د مرګ نه بعد دی غراشي او تاسو سره د مرسته وکي بلکې کاغوي ژوندۍ وي او تاسو ته د خپل علاقې نه چغي وهلې نو هم هغه ستا خبره نشو اورېدې او نه ستا مرسته کولای شو بیا به دې کارونو کې چې هغه د الله کارونه لکه بچی راکي یا غریبی می ختمه کی یا رزق راته پراخه کی یا واده راته آسان کی یا بیماری راته ختمه کی او د دین علاوه نور ډیر د شرک راځي ها په دې باندې موږ مثالونه ذکر کړو کوم یو سړی په دې سي مسله کې د مخلوق نه مرسته وغواړي چې هغه مخلوق ژوندۍ او حاضر او طاقت یې نو د شرک نه دی اگر که دم د غیر الله نه مرسته وخته دي تو سړی ته ما سره مرسته وکا د دې کندینه مې راوخې جوه او سړی ولاړ لستا خوا کې د کندې په غاړه دی ستا خبره واورید او طاقت شتی ستا درويستو نو دا شرک دی نه دی شرک مشرکین یو شبهه پیش کوي او د دې شیخ امام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله یو کتاب دی کشف الشبهات د مشرکانو د شبهات او جوابونه د دې ټوله مسله هغه به د توحید په خو شا کې تاویده والذي د قبر باندې د رحمتونو باران راووري چې توحید سره دومره غم او سوچ او فکر نو اکثر کتابونه د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله د توحید په اړه کې لو ځکه وسره د ډیرو خلکو نه لګي ځکه چې ډیرو خلکو تجارت بند کړي او د ډیرو خلکو منګړت قصې او وهمیات او گمراه نظریات هغه درت کړي نو دی وړکه د کتاب لیکل کشف الشبهات او د الله په توفیق سره ما د دې کتاب شرحه تقریبا د نن واته کاله مخ کې کړي و د رمضان په درسونو کې ډېر مفید کتاب دی چې ستاسو د مشرک سره بحث راشي او د دې قبر پرستو سره او د دې صوفیاو سره نو دوی به ته ډېری شبهه را پیش کړي نو شبهو جوابات غ کړي یو شبهه ده چې کله ابراهيم عليه السلام قوم غزارو ورته نو په منځ کې جبريل عليه السلام راغی ورته وی کماته دي ضرورت نه چې مرسته سره وکم مشرکان وی ګورته سوچ د غیر الله نه مرسته وخته شرک دی نو دیږي کې وګوره جبريل عليه السلام سو ابراهيم عليه السلام ته وزي دی ور نه بچ کوم نو جبريل خو په غیر الله کې راغی کنه د الله نه علاوه دی نو څنګه سودا خبره کوي نو جواب دغه بیا شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله کړي او غو جواب دی اولنی خبره دغه حدیث کې پوره کینو بای کی دری چې ابراهيم عليه السلام جبريل عليه السلام ته ویلو وی زماسته مرسته ته ضرورت نشتی زما مرسته په کار ده چا د الله سبحانه وتعالى دویم جواب دی او د دې سره د شبهه بالکل دړي وړي شي هغه ده چې جبريل عليه السلام چې ابراهيم عليه السلام ته کوم پیشکش کړو نو هغه باندې جبريل عليه السلام قادر ځکه چې دی جبريل عليه السلام ته الله ویلو او د یو وزر باندې کیلو چت کړي او اسمانه پورې رسول دی او به الټره گزار کړي نو آیت دغه ملک چې هغه جبريل عليه السلام په دې طاقت نه لري چې د ابراهيم عليه السلام راونی سودري ور نه وباسي طاقت لري کنه لري نو د دې جبريل عليه السلام نمرسته کبل پرز ابراهيم عليه السلام غختلې وي نو د په شرک دنه ناراضي نو دغه باطل او شبهه ده مخې تراله ذکر مې تکړه نور ان شاء الله کله د دې درسونو د پوره کولو توفیق راکړو منځ کې بس ډیرو شبهات او جوابات ملاو شي او بیا که چې الله جون راکو توفیق راکو نو دا کتاب کشف الشبهات درسونه به ان شاء الله په دویم پر بیا کو چې عملګری ووري الله دې موږ له توفیق راکړي د توحید او د موحدینو د خدمت کولو تو خبره دی کروانو
من الشرك أن يستغيث بغير الله إياك نعبد وإياك نستعين. دا زمونږ مضبوطه عقیده ده. ها اوس دا جدا مسله ده چې یو کسی وی ډیر خو عقیده دغه نه ده، صرف په خوله باندې ده. نو دا څومره چې قبر پرست زموږ په ملکونو کې دي او څومره مشرکان دي، ناغه ټول هم په منځ کې د سوره فاتحه وی، کوم چې ځان ته مسلمانان وي. نو ایاک نعبد و ایاک نستعین و مطلب څه دی؟ ایاک نعبد خاص ته بندگی کوو یا الله، و ایاک نستعین او خاص ته مرسته غواړو. نو دا زموږ عقیده ده او موږ په منځ کې په یو منځ کې بار بار د الله سره د الله وضع عهد کوو چې الله ستانه علاوه د چا نه مرسته نه غواړو. دا یو سره ویلي دي او یدعو غیره، او یا د غیر الله نه دعاګانې غواړي. دا خبره ده ساتي د عربی د لغت اسلوب ډیر ناشنای او یو علم دی چې هغې ته علم البلاغه ویل کېږي، بلاغت علم. او د هر لغت کې بلاغت او ادب او شعر و شاعري او علم العروض والقافیه. نو دغه شان د عربی ژبې چې کوم علم دی د بلاغت، هغې کې یو اسلوب دا دی چې اول خاص خبره کول په خاص پسې بیا عامه کول. نو اوس د غیر الله نه مرسته غوښته دا خاص خبره ده، یعنی یو کار خاص ذکر کو یو بیا وی او غیر الله نه دعاګانې غوښته، نو د عامه خبره ده. په دې عامه کې هغه اولنۍ دننه راله که رانله، تاسو زما دې خبرې ته سوچ دی که نه؟ ښه، یو سړی غیر الله نه دعاګانې غواړي، نو په دعا کې خو انسان مرسته هم غواړي، داسې ده که نه؟ نو هغه اولنۍ خبره په دې دویمه کې دننه راله. نو دا دعا عامه ده او مرسته غوښته څه دي؟ دا خاص دي، خاص مرسته غوښته بس. او دعا عامه ده. غیر الله ته یو سړی چغې وایي دعاګانې غواړي، د ډېر څه ویلی شي، خو دی پکې په دې دعاګانو کې مرسته هم غوښتی شي. نو مرسته خاص شوه او دعا د عامه شوه، او دا دواړه شرک دی. دا دواړه د غیر الله دپاره صرف کول شرک دی. سره د هغه تفصیل چې هغه ما په اوله کې وکړو هغه په ذهن کې یاد ساتئ. د هغې نه بعد مؤلف رحمه الله آیتونه راوړي. وقول الله تعالی، اولنی آیت دا راوړی ولا تدعو من دون الله، او مرا بلد الله نه علاوه ګوره من دون الله. نو په دې آیت کې په دې ټوکړه کې دوه مسئلې. اولنی ولا تدعو مرا بلا اے پیغمبر د الله نه علاوه. نو خطاب چاته شو؟ خطاب چاته دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. سوال دا دی چې ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې کولی شي چې غیر الله نه دعاګانې وغواړي یا غیر الله ته چغې ووایي یا را مدد شي ورته ووایي؟ جواب نه، نشي کېدی. نو بیا ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خطاب دی؟ الجواب، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خطاب په دې دی د مسلې د اهمیت د بیانولو لپاره، چې ډېره اهمه مسله ده پیغمبر. دویمه زمونږ تربیت ته چې پیغمبر غیر الله ته چغې نشي والی، نو ای امتی ته به څنګه وایي؟ لکه اوس په سورة الزمر کې دا راځي ولقد اوحي الیک وإلی الذین من قبلک. ای پیغمبر تا ته وحی شوی ده او مخکینی پیغمبرانو ته ما دا وحی کړی ده. لئن اشرکت کچرته تا شرک وکړو لیحبطن عملک، نو ستا د عمل به څه شي؟ باطل بشي. نو آیا پیغمبران چې ته شرک کوي چې عمل باطل شي؟ نه کوي. نو بیا ولې الله پیغمبرانو ته دا خبره کوي؟ جواب د هغې دقه دی، مسلې د اهمیت بیانول، او دویم تربیت د امتیانو چې پیغمبر دا کار نشي کولی او هغه ته الله وایي چې ته نشي، نو بیا امتي به څنګه غیر الله ته چغې وایي؟ ولا تدعو من دون الله، او مرا بلد الله نه علاوه. تدعو دعا کې را بلل دي کنه. به دعا په دوه قسمونه ده، فائدې ده ساتي. دعا هغې ته دعا د عبادت وي، او دویمه دعا
د مسلې د غوښتو دپاره او دا به نادره فایدې تاسو به اول پرې راوړئ. دعا عبادت چې هغې ته عبادت وایي هغه دعا ده. لکه اوس ما ته لمونځ وکړو ماسخوتن لمونځ موږ وکړو زمونږ په دې مانځه کې دننه دا خبره پرته ده چې یا الله زه لمونځ کومه ما وبخه. خیال هم دی که نه؟ اوس موږ درس ته ناست شو دا هم دعا ده خو کومه دعا ده؟ دعا العباده. څنګه؟ دا زه چې درس کوم تاسو یورئ په دې کې دننه دا خبره پرته ده چې یا الله ستا دپاره ناست یو نو د جهنم نه بچ که. دا دعا شو که نه شو؟ دعا شو. بله دعا خو واضحه ده، دعا او مسأله، یعنی څه غوښته ده الله نه، او یا الله ته ویل چې ما نه د پلانې شی مصیبت لري که. دا خو واضحه دعا ده چې عام خلک دغې ته دعا وایي. خو دا ناشنا فایده ده چې دعا په دوه قسمه ده، یو دعا او عباده، عبادت کې دننه خپله یو دعا پرته ده، او دویمه دعا کومه یو ده؟ دعا او مسأله، د الله نه سوال کول. یا الله تعالی څومره چې کړي یا الله مالا بچی راکا، خو واضح یا الله مالا بچی راکا، یا الله ما جنت ته بوځه، مسأله ده سوال دی وکړو. او په دې مانځه کې دننه موږ چې وکړو په دې کې هم دغه خبره پرته وه چې یا الله مونځ مې وکړو نو ما وبخه. موږ د عبادت هم دې دپاره کوو چې الله موږ وبخي، نو دا یو قسمه دعا ده. بیا دعا کې لازم نه ده چې ته به فایدهمند شی غواړې. کله داسې دعا کې چې ته به یو شی غواړې، او کله داسې چې ته به په دعا کې دا سوال کې چې دا پلانې شی رانه لرې که. لازم نه چې دعا کې به ته څه شی غواړې. مونږ چې کله دعا ټکوو نو ذهن دې ته لاړ شي چې دی به څه شی غواړي. نه، کله داسې یو سړی دعا کې یا الله بیماري مې ختمه که، نو دی اوس غواړي چې دا بیماري لرې شي، غریبي لرې که یا الله. نو دعا کې دواړه خبرې دننه دي، یو فایدهمند شی غوښته او یو ضرر رسونکي شي نه پناه غوښتل، یا الله ته ویل چې دا لرې که. نو که یو سړی دا ووایي چې پلانی قبر والا مال بچی راکا، دا شرک دی. ولی شرک دی؟ ځکه چې دعا عبادت دی او د عبادت صرف کو د غیر الله دپاره. حدیث کې دا راځي ګوره، الدعاء هو العباده، دعا عین عبادت دی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا بالکل عبادت دی. یو سړی دا ووایي د پلانی په دربار او په درگاه باندې چې زمانه پلانې مصیبت لري کا، دا هم دعا ده. دا هم څه ده؟ دعا ده. د اولنیم شرک کو او د دویم هم شرک کو. دې ورسېدو که نه؟ ولا تدعو من دون الله، او مره بلد الله نه علاوه. الله اکبر. دې ته وکړي ما لا ينفعك ولا يضرك. هغه څوک مره بلې د غیر الله نه علاوه، د غیر الله د الله نه علاوه، غیر الله د الله نه علاوه، د الله نه علاوه هغه څوک مره بلې چې نه تعالی فایده درکولی شي او نه تعالی نقصان درکولی شي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې په سورة الاحقاف کې دا خبره کړې ده، ومن أضل ممن يدعو من دون الله. او څوک دی لوی ګمراه د هغه چا نه چې غیر الله ته چغې وایي. دا څوک دی چې ورته چغې وایي؟ ناشنا حال ته وګوره. دا خو پرېږده دې چې خو وایي نه فایده درکولی شي نه نقصان. هغه فایده او نقصان یې پرېږده، دې کمزورتیا ته یې ګوره. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، نشي پورا کولی دا خبره د قیامت پورې. بلې کمزورتیا ته ګوره، وهم عن دعائهم غافلون. او د دې چې ورته چغې وایي هغه د ده چغې اورېدلي نه دي چېرته. ناشنا عقل دې قبر پرستو د دې مشرکانو. مره بله هغه خلک او مه ورته وهه چغې او متې غواړه دعاګانې چې نه تعالی فایده درکولی شي او نه تعالی نقصان درکولی شي.
هیڅ ته هم نشي ویلی. دا عقیده ساته موحده. نقصان د تزره برابر نشي درکولی. دا ټول مخلوق که راجمع شي مګر دا چې الله یې وغواړي، او دا ټول مخلوق چې راجمع شي که نه ضرب برابر فایده دله نشي درکولی مګر دا چې الله یې وغواړي. دا عقیده ساته خپله مضبوط. د پلاني د قبر نه چې ته لرګی مات نه کړي، ونو ته نږدې نه شي، ګینې راوځي د قبر نه. د هغه په خوا باندې درګاه او دربار ته چې ننوځي پیزار به وباسي، اواز به تیز نه هلته اواز به نه تیزی. ولې وي دی راپاسي، د دنیا به بل طرف اړی وایه. د مړه وایه ده ته وګوره دنیا بل طرف ته اړولو ته وګوره. ښه چیلنج ورکوه، بلکل مه هېرېږه. زه د یو کس سره یو پیر ولاړو ما نو هغه غاړې ته تعویز پروت و. ما سره یو بل ملګری م ولاړو چې هغه د درسونو کې نوی نوی ناست و. مخکینی خبر دی تقریبا درې نیم کاله به یې کېږي. نو دې کس ته ما نصیحت وکړو، په لاره کې تعویز مې ترې واخیستو. ما راکړه تعویز دی، تعویز مې ترې واخیستو. بیا مې دې بل ملګري له ورکړو، ما دا ویشله ودرې کې ختم یې کړه. نو هغه د درسونو کې نوی نوی ناست و، د عقیدې نوي د توحید د زده کړو. نو هغه اثرات خو زړه په سړي کېږي، نو لاسونه یې لږ رپېدو. ما راکړه، ما وایم هغه شو ټوکړې ټوکړې مې کړو. بیا مې له ورکړو، ما دا که د سزا میلاو شو هلته یې وروولو، قصه یې ختمه شو. بیا مې پوه کړو، ما لاسونه یې رپېدو. ولې په عرش باندې یو لوی رب دی، د هغه کار دی. مړه پاڼې ته وګوره او کار ته یې وګوره. دا تعویز به څه وکړي؟ هېڅ هم نشي کولی. که څه یې کولی شوی نو دا کم قبر پرست او پیر پرست او صوفیه پرست او دا مشرکان چې به بد حل یې دوی دپاره به سلار راویستی وی، نو بلکل مه هېرېږه. ښه کولاو چیلنج ورکوه. والله که ذره برابر ده ته څوک نقصان در ورسي، او چې کله درته نقصان در ورسېدو نو دا به چا غوښتلی؟ دا به الله غوښتلی. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. پیغمبر وی که دا کار دی وکړو، کم کار؟ غیر الله ته چغې وهل، را مدد شویل، دعاګانې غوښته. فإنك إذا من الظالمين، یقینا شی به ته په دغه وخت کې د ظالمانو نه. اذن په دغه وخت کې ځکه چې د دینه مخکې چې دا شرک نه دی کړی دی، خو ظالم نه دی کړی. په دغه ټیم کې چې دا شرک وکړو دی ظالم و. وروسته کېدای شي توبه وباسي، د ظلم وصف دی بیا ختم شو. اذا من الظالمین، ته به شي په دغه وخت کې د ظالمانو نه. دا مسله مخکې تېره شوې د موږ سره چې د دې درسونو په ابتدا کې لقمان حکیم خپل زوی ته ویلو ان الشرک لظلم عظیم، شرک لوی ظلم دی. نګور پیغمبر ته الله وی ته به د ظالمانو نه شي. د آیت په سورۃ یونس کې دی. د هغې نه بعد آیت راوړی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. او که چېرته الله در ورسوي تا ته څه مصیبت، الله اکبر، دې ته غوږ کېږدئ. ها، که چېرته الله در ورسوي تا ته څه مصیبت، بضر، مصیبت کې هر سره لو، بیماری، غریبی، غم، دړ، تکلیف، هر څه. فلا کاشف له الا هو، نو نشي لري کولی دا مصیبت مگر یو الله لري کولی شي، بل هیڅوک نشي لري کولی. او دا مقه حدیث ته مقصد مخکې ذکر کو کنه، حدیث ته عبدالله بن عباس په سنن ترمذی کې د مشهور حدیث واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. طول أمت چې راجم شي ټول تعالی څه فائدې نشي در کوله مگر دا چې الله وغواړي، او ټول راجم شي تعالی څه نقصان دي چې در کوله مگر دا چې الله وغواړي. یو سړی دی غریب دی، دا غریبی ده کله ټول امت راجم شي نشي ختمولی. د دې افریقي بعض ملکونه د پوخانه منګه ورو غریبانان دي،
او د لوګي نه بګي دومره مړ شو دا وشو دغه وشو هغه ویډیوګانې هم تاسو لیدلې او د دنیا د قسمه قسم ملکونه لګي دي دوی سره مرسته کوي مسلمانان ملکونه سره مرسته کوي کافران ملکونه سره مرسته کوي خدا غوی غریبي انا ختمي کی غریبي دا غوی نه ختمي حالانکه د ملکونو سره د ملکونو مرستې دي نه معمولی مرستې خو غټه سطح باندې دوی مرستې کوي به د عام خلک چې کوم مالداري الله ول توفیق ورکړي د دې عبادت لړ شي د غریبانو ملکونو ته د غوی سره مرستې وکړي پر کویان جوړي یو شی بل شي خو بیا هغه فقر التشتی دلیل له بدی باندې چې الله نه ختمي نو سو کې نشي ختموله بیا هم د قایت کې مخ کې دي وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ او کله ستاسو پر خیر وواړي نو به څوک نشتی منع کوونکې دغه خیر لره بالکل مطمئن اوسه په دې مخه بکیږي چې را پلانې هغه پلانې ځکه ولاړو نو ځکه زمانه کار سکو کاری خراب کو یا ټیکسه چلی ویرو بل ټیکسه مخه ته شو زموږ بریزه قیدا کا واچول او یریدک بخیر فلا راد لفضله چې الله دې څه شي درکې کنه دې زور نشتی په مخلوقاتو کې چې تانه سکی تانه منک او چې الله دې بچکی نو څوک دې نشي تبا کوله او نه دې څوک خرابول شي یونس علی السلام د مې په خېټه کې الله ساتلې ولې چې الله ساتو د مې په خېټه کې الله ساتلې ابراهيم علی السلام په ور کې ساتلې اسماعیل علیہ السلام په مری باندې چاړه ریخ کو دو هغه ساتلې شوی زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم یتیم پلاری نو مور نو نکتی مړ شو ترتی مړ شو هغه انسان الله څومره اوچت انسان جوړ کو و ان یریدک بخیر فلا راد لفضله چې الله دې څه شي درکې کنه هیڅ څوک دې نشي غسته خو مطمئن ژوند تیروا او د شپې خپل خوب کوه او دا سوچونه پرې د جهره پلانې عباس بګیده سیدی غریبانان دا یو بیماری د الله چې مونږه ساتي چې کله خبر شي چې لکه غپلانی ویزا غستې د سیب دینه خبر شي چې غپلانی ویزا غستې زموږ بغچم کې چوشيږي یا زموږ غترزوي یا مامازوي د دې ته خوبونه حرام شي چې دا کډه راشي نو دې بسکه دا کډه موږ سره یو کمپنی کې ولګی نه بیا او دا کده زمانه پیسې ډیری وګټل دا بس کی دا خبرې د موحدین نه دی ګوره ورادي چې الله دې راولي الله ولا پر اخر رزق ورکي خبره ختمه شو ولې وای دومره مطمئنه هغه زما برخمات ملایي نو دا پردي حسابونه پرې دې دا بس دې ناشنا سوال وي زما په سعودي عرب کې 10 کال وشو د 15 شو د زمانه وسنګ مالدار شو دا حساب کتاب خدای الله سره دی ته څه کلونه حساب کتاب د چا سره دی د الله سره دی نو د تاسو رقم اقلانو خبرې کوي چې 15 کاله دوی شو ډیر سمو شو دا خبره د کلونو خو نه ده خبره ده څه ده خبره د تقدیر ده خبره د الله د فیصله ده ان شاء الله ول رزق ورکړي څوک دې شي منه کوله 15 کاله خو ډیر دي کې دي چې په کال کې مالدار شي کې دي چې په میاشت کې مالدار شي هیڅ پته نه کی نو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم دا خیر الله چې وغواړي په بندگانو کې نو چاته ورسي وهو الغفور الرحيم والله بخانه کوونکی بل آیت راوړل دی وقوله تعالى او ویناده الله ابراهيم عليه السلام وینا وخپل قوم ته سوينا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا یقینا د تاسو نه علاوه د الله نه علاوه چې تاسو چاته پراته کې نو بندگی کوي د دوی په لاس کې تاسو د لپاره هیڅ رزق نشته نو هل خوتم وسوکی نو هل وتخول لري فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له
رزق د چا نه غواړئ؟ د الله نه غواړئ. عبادت وی دغه کوئ او شکر ادا کوئ. دا ګوره دې کې د آیت ته ګورئ فابتغوا عند الله الرزق، لټوئ د الله سره رزق. قانون دا دی چې دا رزق مخکې وي، یعنی لټوئ رزق د الله سره، غواړئ رزق د الله نه، خو دې کې الله مخکې کو وی غواړئ د الله نه رزق. فائدہ دې څه شوه؟ دا علم لغت کې دا مسله ده، وی فائدہ حصر شو. حصر مطلب یعنی رزق بس صرف او صرف غواړي د الله نه. دې څونه چې رزق غواړه، اچانه غواړم ذهن بل طرف ته تللی شي، نو چې ذهن دې بل طرف ته لاړ نشي نو تا ته وی رزق غواړي د الله نه رزق. دا آیت دی باندې دلیل کو چې غیر الله ته چغې واله او د هغوی نه مرستې غوښته او د هغوی نه خپل حاجات غوښته، دا شرک دی. وعبدوه، او بندگی د الله کوئ. په دې پسې دا ټکی راوړو بندگی د الله کوي، مطلب دا دی چې صرف رزق د الله نه غوښته دا بندگی ده کنه. وشکروا له، او د الله شکر ادا کوئ. او څومره چې انسان د نعمتونو شکر ادا کوي نو نعمتونه ډیری. وما بكم من نعمة فمن الله، هر نعمت چې په موږ باندې دی چا طرف نه، د الله طرف نه. او دا فائدې دې ساتي چې د نعمت شکر ادا کول دا په دریو طریقو سره، په جبه، په زړه کې، په اندامونو باندې. په جبه باندې شکر ادا کول خو واضح ده، الحمدلله ویل، د الله ثناګانې ویل، د الله تعریفونه، ټول حمد. او دغه نعمت را یادول دا هم ګوره شکر ادا کول. ځکه حدیث کې دا دی چې الله په خپلو بندګانو کې هغه بنده خوښ دی چې کوم نعمت ولما ورکړي هغه راښکاره کړي. اوس یو سړی مالدار، زموږ خلکو کې ډېر دي، یو سړی د مالدار مالدار ښځې ده، ها څنګه بس دعا کوه چې الله هم د سپېره ژوند ښه کړي. دی وی په خوله باندې الحمدلله، خو دې کې څه جلو دی شکر ادا کو، ها ناشکري وکړه، یو ورځ به د ژوند په رښتیا سپېره شي. څنګه سعودي عرب کې حالات یاره بس نوی نظامونه راغلي دي، هر ختم. و شکر ادا که مخکې خو دې ګټلي سره الحمدلله وی. الحمدلله په هر حال کې د الله نعمتونه ښه ډېر دي. او دا خو ورځې دي، کله به خبره اسانېږي، کله به ګرانېږي، کله به مشکل ډېرېږي، کله به کمیږي، کله به بالکل نه. دا خو دنیا ده، خو ژوند دی سره روان دی. په یو حال باندې نه ملک نه انساني هیڅ هم نه، په یو حال باندې څوک دی، په یو حال باندې الله سبحانه وتعالی. خو په هر حال کې په موږ باندې الله ډېر نعمتونه دي. دې څه ده کنه، په هر حال کې نعمتونه. نو په خوله باندې شکر ادا کول دی ته، په زړه باندې څنګه چې ته په زړه کې د عقیده وساتې چې د نعمت الله مال را کړی دی او دا د الله رحم او کرم دی په ما باندې. په اندامونو باندې څنګه چې ته دغه نعمت استعمال کې د الله په بندګۍ کې، لکه د لاسونه د الله نعمت دی، د لاسونو شکر به څنګه ادا کې چې د لاسونو ته استعمال کې د الله سبحانه وتعالی په بندګۍ کې. دا غینه باندې آیت راوړې سورۃ الاحقاف. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، او سوک دل گمراه دا چانا شرا بلی دا اللہ علاوه من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه. اغه سوک را بلی چې هغه جواب نشي ورکول د تر قیامت پورې. دا ایت من سره مخ کې تیر شو. حدیث کې مؤلف رحمه الله دا ایت راوړی، سلورم ایت راوړی. ومن اضل، دا سوال دی، من استفهام دی کنه سوال دی. خدا سوال د سره لپاره کړی دلته مطلب نفي، یعنی سوک دی لوی گمراه د هغه چانه چې غیر الله ته چغې وایي، دنه لوی گمراه سوک شته ها نشته. د سوال مطلب نفي کول دی، یعنی شتی دنه لوی گمراه او مجرم نه نشته.
سوق د لوی گمراه او مجرم يدعو من دون الله چغوي غير اللات من لا يستجيب له الى يوم القيامه هغه چاته چې هغه د قیامت پورې دوی د خبرې جواب نشي ورکول وهم عن دعائهم غافلون او دغه دوی چې ته چغوي دوی غافل دي د هغه چغونه چې دوی وته وي اورینا چې اورینا نو استاد حاجت به څنګه پوره کی دا غینه باندې آیت راوړل أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ هغه څوک دی چې د مصیبت زدنه مصیبت لري کې کله چې وته چغي وي ويكشف السوء او لري کې د مصیبت د انسان نه ويجعلكم خلفاء الارض او څوک ته چې تاسو په ځمکه کې د یو بل خلیفګان جوړ کړي جانشین یو لړ شي بل شي غلړ شي بل شي نو بیا بای کله مخ کې سوی ایلا مع الله اشتد الله سره بل معبود نشته اما يجيب المضطر اذا دعاه څوک دی چې کله وته مصیبت زده پریاد وکینو پریاد ولا اوري او دغه مصیبت نه وباسي یو الله په یی کې واقعي ځان ته د دنیا خلکو را مخه ته کوي بصیرت کې تیر شوی وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أيوب عليه السلام آواز کړه خپل رب ته أني مسني الضر يلا مصیبت را راغله مصیبت را رسیدله بیا د پیغمبرانو دومره حیا ده دایونه چې مصیبت ختم ک صرف دغه خبره وکړه به مخکوي الله وی ترحم کوم کې حیا او ادب د ادب د الله سره الله ته ونی مصیبت لري یا الله مصیبت را تر رسیدله خانو سه وان ترحم الرحیم تړي مهربانه الله سوي فاستجبنا له مونږه خبره ووره ومنه ورته هغه الله یوري کنه هرته مخکې مسله تیر شو چې دوی د معبودان خبره نه اوري نو چې نه اوري څه جواب ورکي یلا نو تا خو ووري دا اواز در ورسېدو فكشفنا ما به من ضر الله مصیبت ما لري دغه الله وذنون إذ ذهب مغاضبا لو يدكم ولا غصولا لا دریاب تولدو بیا مهید خیټ ته ورای الته چغي وای دا رب دیخه فنادى في الظلمات لو بطور تروكي چغي وای الا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين دسی بل کم طاقت ته د مخلوق سره چې د مئی په خېټه کې دی یو انسان پروتي یو تیارا بیا تیارا د وبو اسین دریاب هغه جوهر دی لپاسه چپی دی وبدي د ځان له تیارا ده بیا تیارا ده شپه ده او دا غزینا وزنا اوري د کم مخلوق بدا ووري یو خوخه کې الله نه علاوه هیڅوک نشته خیال لا نو تا خو مونږ ته و چې ذنون ته چغي وهلې مې ولا فریاد کړو جواب سو الله وی فاستجبنا له ونجيناه من الغم الله موږ له خبر اوریدلو خبر مولا منلې مو او موږ راويستو دا غم وكذلك ننجي المؤمنين او دغه شان الله ز مؤمنان د غمونو نه راوباس خپل مصیبت زده این مصیبت لازم ده نه توانی یو پاس غټ مصیبت راغله هر قسم مصیبت نوح علیہ السلام دعا کړه فاستجبنا له الله ما قبول کړو دا دعا بچ کړو مې دا ما بچ کړو دا قوم هغه بل
وزكريا إذ نادى ربه زكريا عليه السلام خپل رب ته आवाज کړ رب لا تذرني فردا يا الله يوازي مبردا وأنت خير الوارثين بچی را راک ناشنا خبر او پخپل یا الله سر می تک سپین شوی اډو کې می کمزوري شوی إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا خو بهم دعا وخت ګور دې بخپل رب باندې یقین دی چې امن یجیب المضطر اذا دعا هغه څوک دی چې مصیبت لري کیم دغه عرش ولا لري کولای شي بل څوک نشي لري کولای یلا تا هم د تذکره وکړه د زکریا چې تا ته आवाज وکړو یلا یوازې مې مپریدا وانت خیر الوارثین الله وی فاستجبنا له الله خبر مې ولا ووريدا ومې من له فریاد مې ولا ووري ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا الله يحيى مې ولا ورکو اخذ مې ولا مرغه کړه زګي دغه بچی نه کیږي په خان دا رب دی نو د دې رب نه کم کار نه کیږي چې ته قبر ته پروت دی د دې رب نه کم کار نه کیږي چې ته غاړې ته تعویذ چولې د دې رب نه کم کار نه کیږي چې ته ګټه ونی سټې د دې رب نه کم کار نه کیږي چې ته بوته ونی ته پروت دی د دې رب نه کم کار نه کیږي چې ته یا رسول الله مدد وې د دې رب نه کم کار نه کیږي چې ته یا علی مدد وې د دې رب نه کم کار نه کیږي ته یا فاطمه مدد وې د دې رب نه کم کار نه کیږي ته لوی ځوان ته چي وې د دې رب نه کم کار نه کیږي ته غیر الله لپاره نظرانه او منښت کې د دې رب نه کم کار نه کیږي چې ستاسو دندې ټیټیږي په قبر باندې او ستاسو دندې ټیټیږي د پلاني او د علاني په در باندې یو کار هو خای کنه زموږ د عربي نشي کول یو کار هو خای ورکی چیلنج د مشرکانو ته ټول دنیا د مشرکان دی ووري شیعگان بریلیان قبر پرست صوفیا چې څومره دي د الف نه دی یا پوری وادي وري ودی خی منتز یو خبره چې زموږ د عربي نشي کولای او د دوی دغه قبر کې چې پروت تاغه کولای شي ودی خی یو خبره کنه نه خوې شي او نه به وخی او د قیامت سحر برای شي دی بده قشن ذلیلې او د قشن بیزت او شرمیدلی وي امن یجیب المضطر اذا دعاه هغه صرف څوک دی هغه الله سبحانه وتعالى ويكشف السوء مصیبت ته نه ملري اوس دې طاقت ته وره چې سړی سپینګیره او د خزي د مخ کې نه بچی نه کی او یلا زوی الله وی ملائکه ولا زیر ورکو د یحیی لم نجعل له من قبل سمیا نبی هغه ناشنا سوالو چې یلا زما د بار به بچي څنګه یو څنګه تعجب او زما دا حال له خزي می دغه حال نو ملائکه ولا جواب ورکو قال كذلك ويدقشن بکی او ستارب دا خبره کړی دا او هغه امر کړی چې دا بم دقشن کی وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا وای دې زکریا ته چې ما پیدا کولم ته شي ته مې پیدا کړې نو درشن د یحیی به پیدا کو د دې رب سره تعلقات مضبوط ساتي والله هر غم او مصیبت به ختم شي د غټه واسطه ده دی واسطو به مگر زی د مخلوق په واسطو پس غټه واسطه هغه د رب العالمین سره رابطه او تعلق هر څه بدله حل کی هر غم بدنه ختم کی او دیږي کې یو سوال زړه ته راتلی شي چې موږ دا خبرو کړو چې مصیبت زدنه مصیبت لري کول لره چا کار دی د الله کار دی او چې سړی دا سوال وکي یو سړی د مصیبت پر هغه دی وګي او د چانه ډوډۍ وغوښته هغه له ډوډۍ ورکړه او موړ شو دنه خدای مصیبت غیر الله لري کو
د دې اوس جواب کول جواب چې مون خدا مسله ولکه بیان کړ چې په دې حالاتو کې د غیر الله نه مرسته وخت څه دي جایز دی یوا به دې جلدی مسلې دراشه دلته موږ دا وایو چې د مصیبت الله ختم کو ځکه چې بیا ټول کار د چا دی د الله دی الله په تقدیر کې لیکلی چې دې بر د خواله ورزي او دې بوله خوراک ورکې نو مسله بیا چا تراجه شو الله سبحانه وتعالى تراجه شو داغه نه باندې حدیث راوړی وروى الطبراني باسناده امام طبرانی دا حدیث راوړی بخپل اسناد سره بخپل سند سره ځکه په دې باندې بعض علماء جرح مشتي نو دا حدیث امام طبرانی راوړی د عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو منافق او مؤمنان به تنګول په نور روایتونو کې د منافق نوم راغلی د عبد الله ابن ابي بن سلول د منافقانو سردار د نوم خوازه راغلی وې دبدا منافق دبدا مؤمنان تنګول دی منافق ختنګول به څنګه دې چې تنګول نه چې یعنی وهل ټکول به دا واضح خبري او خو بظاهر کې ځان ته مؤمن وي خو تنګول به بس په خبرو لکه څنګه چې دې منافق بهتان ولګو بچا باندې عائشه رضی الله عنها باندې دا منافق سره مؤمنان دغه شان تنګي پتا به بهتانونه لګي پتا به سی خبري جوړي مخامخ ته دې نشي تنګول چې راشي او تا ویو تا ټکي خطاب شي به خبرې کوي په خبرو باندې مستدې زړه ته تکلیف رسي دا منافق انسان کار دی نو دی خبيث و د مؤمنان دي تنګول فقال بعضهم نو بعض مؤمنان دا خبر وکړه قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق چې زو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بمرسته وړو د دې منافق په مقابله کې چې دا قصه ختمه کی ته مونږ تنګي کړي یو خبره کړه بلک کله به وی زمونږ سپیډ یو مونږ ته یعنی مته چې دا مکه نه رالو زمونږ ډوډۍ خوړې نه مونږ ته خبرې کله به ولیاذ بالله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا ذلیل او زی عزت منی په دې خبرو به مؤمنان تنګول وی راځي چې پیغمبر نه مرسته وواړو په دې کې مرسته وخت جایز دي کې نه ولی جایز دي په دې خبره طاقت شتي او حاضر دي او دوی خپل خبره کولای شي کله چې دوی لاړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته خبره وته وکړه هغه ته انه لا یستغاث بی زمانه مرسته مغوړی انما یستغاث بالله مرسته خلد الله نه غواړي اشکال سره کړه چې دا خو به مسله ډیره سخت شو او موږ مخکې تقسیم وکړو چې بعض زینو کې مرسته وخت د غیر الله نه دا شرک نه دی چې مخلوق په قادری او ژوندې او خبر اوري دي چې خدا شروط په دې کې شتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبره قادر دی او ژوندې خبر اوري نو بیا څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوته وی مرسته د الله نه غواړي زمانه به نه غواړي دوه وجې دي یو دا حدیث دې د پر راوړل وی پیغمبر د صحابه کرامو دومره اوچت تربیت کوي په دې کې منه کوي زمانه مرسته مغواړي دا به سور اوچت موحدین د دې لپاره وته دې لپاره وته نه ویل چې تاسو شرک وکړو دویم وی دیو ته دې لپاره وی چې په دې مسلو کې زمانه مرسته مغواړي ځکه چې سړی په ظاهره کې څه دی مسلمان دی بل حدیث دی پای کې د دې چې کله صحابه کرامو یا رسول الله منافقان ختم نکو وینسوته مو بیا به خلک خبرې کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل مرګري وجني چې بهر خلکو ته پته نشي چې دا څه دی دا منافق ته وي زکه ته پیغمبر وي چې په دې مسله کې ځسنی شم کوله مرسته چانه غواړي د الله نه غواړي بیا په اخر کې د باب په اخر کې مؤلف رحم الله فيه مسائل په دې باب کې مسائل دي الاولى اولنی أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص بيان ولد الدعاء بيان ولد مسليد الدعاء ورستو د مرستي د غختو د مسلينا ودا عام مسله بيان ولدي ورستو د خاصنا ما چې بيان کړی ده کنه ها کله
نن بیان شو باب په شروع کې مسله بیان شو. دویمه تفسیر قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، و دې تفسیر وشو. دریو مسله ان هذا هو الشرك الاكبر، غیر الله ته چغي وهل او مرسته وخته او دعاګانې وخته د سره شرک اکبر دی. سلورمه ان اصلح الناس لو فعله ارضاء لغيره صار من الظالمين، د ټول نغټ مصلح او چې د خلکو صلح کې او صالح انسان دی، صالح دی او مصلح دی، خلکو صلح هم کې او بخپلم صالح. کچرته هغه د خلکو د راضي کول لپاره دا کارو کو هغه هم په ظالمانو کې اشاره چاته ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د آیت کې مخکې تیر شو فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. بنزو مسألة تفسير الآية التي بعدها دا غين بات كما يتوي دا غي تفسير شو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. شبقوا مسألة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، وإذا الشرك خو كفر دي دا إنسان تباشو خديته وغورا دا غير الله تتشغي وهل دولة بالدنيا كي فايدة من ورك دا مسألة من دا كم جنيز دا كريوة وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. مصيبت سيب سوك لريك ولا شيء الله سبحانه وتعالى. واسك دوي چتا دي شرك كولا وشرك ولا سفايدة وركولا من بوجه دنياوي فوائد تناست، خو آخرت امتباشو أو دنيا امتباشو. وما مسألة تفسير الآية الثالثة إدريم آية تفسير شو فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. أتوا مسألة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، دا خبر واضح رزق بدچانه واړي دلانا كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله، لکه څنګه چې موږ جنت غواړو د چانه دلانا دقشان برزق غواړي دلانا. نهم مسألة تفسير الآية الرابعة يسلورم آية تفسير شو سلورم آية كم يهو ومن أضل ممن يدعو من دون الله. لسم مسألة أنه لا أضل ممن دعا غير الله، دا مسألة واضحة شو چې سوق غير الله تشغوي دنا لوی گمراه بل نشتي. يولسم مسألة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، دي چې چاته چغوي هغه دې چغو نسده غافل دی او نه یوري. دولسم مسألة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. دا په دنیا کې چې د مشرکان دي خپل معبودانو ته چغوي کنه د دې چغو د لاسه به سره دغه معبود د قیامت پر ورځ دښمنی کوي. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. او کله چې قیامت پر ورځ داخله کړه پاسې ګور دې ذلت ته ګوره ټول ژوند په دې کې تیر کوی دې زما مرسته کوي او هغه تر مدد شو قیامت پر ورځ الله ته مخامخ شو هغه په لعنتونه ویل هغه چا دې چې غواړي سو مسلې شو. دولس دي لسو مسألة ودي كده تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، وهي دي كده دا دعاء وغتا غير الله انت اتشغي والي نو يديتم عبادته ويلي شو زي كده آيات كسدي وكانوا بعبادتهم كافرين او انكار بكي اغا مشران دا دويد دي عبادتنا نو دعاء سي شو دعاء عبادت شو. سؤال لسو مسألة كفر المدعو بتلك العبادة، نو د دې عبادتنا هغه دې چاته چغوي هغه به انکار کوي. بل سو مسألة هي سبب كونه ضل الناس، دا چغي وهل غیر الله ته د دې د لاسه دې ټول نغټ گمراه شو. ولی ما یو سوجي ذکر کړی تاسو ته چې یو خدای هغه چاته چغي وی چې جواب ولا نشي ورکوله، دویم هغه د دې چغو نسده غافل دی نه یوري، او دریمه د قیامت پورې چر پاسي نو د سره به دښمنی کوي، سلورمه د دې عبادت نه به انکار کوي. نه ټول غټ گمراه. شپارسو مسألة تفسير الآية الخامسة دي بينزم آية تفسير بكيو شو أما يجيب المضطر إذا دعاه. ولا سو مسألة الأمر العجيب ناشنا خبر ويدا دا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله. ويدي بخبلم دا خبر من لا چې د مصیبت په وخت کې څوک پکار راځي الله، نو زکوي دوی به مصیبتونو کې صرف چاته چغوالي الله ته، او پرهته کې به بیا الله تم چغوالي او غیر الله ته به موالي. اتلسو مسألة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم
حمى التوحید والتأدب مع الله. وګوره وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د توحید څنګه حفاظت کوي چې دغه مرسته غوښته د منافق په مقابله کې سوا جایز و کنه جایز و جایز و خو پیغمبر سکړو منکړو د توحید خیال ساتو والتأدب مع الله او سمره ادب د الله کو چې الله به ادبي ونشي. دا غینه بعد باب دی او د پلسم باب دی په دې مبارک کتاب کې باب عنوان به دې ځان نه لري خو دې چې باب په بیان دی کې الته دا ثابت کړه چې د غیر الله نه بمرسته غواړي کنه بغواړي نه بغواړي غیر الله ته بچي نه وي غیر الله ته برامدد شه نه وي غیر الله نه بدعاګانی نه غواړي. واستات د ثابتې په دې باب کې او سبحان الله څنګه ترتیب دي کتابونه دي کتاب لور کړي. واستات د ثابتې تدخوي چې دغه خاله بنورسي ولې بنورسي ته ډېر کمزوري دی وي الله نه لو چې سړي د سړي کمزوري نو ته اوس ثابتې چې د څنګه کمزوري دي. باب عنوان ولم دق آیت ګرځول د کمی چاول راوړل. باب قول الله تعالی وینا د الله هغه وینا سره ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. سبحان الله لوي وما سره دسی خلق شریکی او دسی معبودان چې هغه څه شی نشي پیدا کولای. عجیبه د دې نه زیاته ده وهم يخلقون بلکې دوی په خپل پیدا کړی شي. خبريه دي ساتي څه شی نشي پیدا کولای. دویم په خپل پیدا شوی دي. دریم ولا يستطيعون لهم نصرا او د دې مشرکان مرستم نشي کولای. سلورم ولا انفسهم ينصرون او نخپل مرسته کولای شي. بیا وتم د ځوان شیر پروت کله چې ته د یو قبر پرست سره خبرې کوي کنه مشرک سره او دی ولاړ یې قبر سره وای سلور خبرې دی په دې خبره کوونه ناراضه سره د کعبه پر رب قسم خرم کده تا سره خبرې وکړي کنه بیا وای خدا سلور یادی ساتو د آیت یاد ساته سورة الاعراف کې د آیت ولا ذکر وجي چل د آیت ته شروع کا ايشركون ما لا يخلق شيئا د څه شی پیدا کړی ته جوړ شوی وای یو خیمات په دې کې د څه شو ورشو که پړشو خو دویمه وهم يخلقون دته چې د پروتي د خپل ځم پیدا کړي کبل چا پیدا کړي نه د خپل وی د الله پیدا کړي هغه خپل منی چې چا پیدا کړي الله بیا پړشو بیا وصبر ولا يستطيعون لهم نصرا مرسته نشي کولای دی هغه وې څنګه و د من جورن چې ناس دوی دی بد حالت وګړو دوی سره مرستو کیږي مالدار دي کی چاندو ډبې می خو دي زمونه پیسې یالي وای د پلاني سیب ته چې دوی له پیسې ورکی مالدار کی نه دی بلار د تختیدو ګوري سعودي عرب کې خو دا مسله نه اورېدلې جزي سعودي عرب له مسله راځي وابيانو له والصبر د املا د تیر چې مدرنی مات کړي نه لري پرېدم ابو بلس ولا انفسهم ينصرون د په دروازې چې د بهر دوه کسان ولړي دوی چې چوکیداری ته ولړي نو دوی خو خپل حفاظت نشي کولای او ته پروت د دې څه دولت املا تیر سکو ماته کو دینه خو خبرې شتي خبره ختم خو چې دا ته دی ګوره فائدہ د قران دی د ولو د حدیثونو دی د ولو عین موقع باندې په باطل پرد دي چې اثر به د خبرو مجال نه اخوا دوی څه پیدا کړی هیڅ نشته دی خالق دی که مخلوق دی ویني چې دا خو مخلوق دی
دې ستاسو مرسته نشي کولی دا به بد حال چې ورته خوا کې ناسي او دا خو پرېږده دی د خپل ځان مرسته نشي کولی ابراهیم علیه السلام واقعا بوتان یې ټول مات کړي وو که نه مات ایې ورته پرېښود چې کله رالو من فعل هذا بآلهتنا دا چا کړي دا غوټ ظالم دی هغو ته وی سمعنا فتى یو هلک یادېږي ډېر زیات خلک یادېږي یقال له ابراهیم یو ځوان هلک ابراهیم ورته خلک هغه به ذکر د دې بوتانو به هغه ډېر کوو ری ولی دی خو چې د پته ولی ځکه ما تاسو ته وایي یېرېږئ به نه واحد نه یېرېږي هر هغه یوازې یک یوازې اسی چل انت فعلت هذا بآلهتي ته دا کار کړی هغه ته دې مشر نه ته پوښتنه کوي ای مشر نه ته پوښتنه کوي دې ورته حل بیان کیږي نه چا کړی الله وی خپل ځان دا خبره وکړه او الله خو بزرګ عالم دی الله وی دا غوي بزرګ او نفسونو کې دار لري تاسو لوی ظالمانه دي چې بوتانو ته پراته اوس خبره ده زد ده ابراهیم وی خطا ته پته لري چې دا بوتان خبرې نشي کولای خو رښتیا خبرو کې تا دا کار کړی کنه هغه ته اوف لکم افسوس ته پتا سو په خپل وای دوی خبرې نشي کولای چې خبرې نشي کولای تاسو د سیجی پراته تاسو حفاظت کوئ د دوی ولا يستطيعون لهم نصرا چې دوی د معبودان د دې مشرکانو حفاظت او مرسته نشي کولای دا غینه باندې بل ایت راوړی وقوله تعالى او ينادى الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير مشرکانو اذا الله نه لوجت او سوکرا بلی دوی په بچای کې قطمیر هم نشته او قطمیر د کجوري په دې دانه باندې کړی کجورو د دانه کولو کې دنه چې کماډو کې ده په دې اډو کې لپاس چې کم سپین پوسټه کې نره د قطمیر وي دوی سره د قطمیر نشته بچای کې او د فائدې خبر ده ساتي چې د کجوري د دانه چې کم د اډو کې د دې مبارک درې الفاظ راځي قران کې قطمیر فتیل او النقیر نو قطمیر دغه سپین پټ ته وای نره او فتیل دغه کم کته څو خلک کړي دغه اډو کې په دې منځ کې د سلاری او په دې لار باندې سپین تاری دې ته فتیل وای او بل دې النقیر النقیر هغه داغ چې په دې اډو کې باندې الله دې سره ده نشته او د ځوان شروع د پروت د مال پلانې شوی د پلانې راکې اوس کله ته څوک دا وای چې ته خو د قطمیر خبره کوي د غیر الله سره راشي په مخلوقات کې د خیمه د غوي سره پوره باغونه دي د کجورو دونه نو دې اوس جواب جواب دغه د دې چې صحیح ده چې د بچای کې دي خود د بچای ناقص بچای ده بیا هم چاته پاتې کی الله ته پاتې کی والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ناشنا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم كتاسو ديتا چغي وهيدو استاسو دا چغي ناوري ولو سمعوا ما استجابوا لكم او كبيل پرز ويوري نستاسو جواب نشي درکوله دل الله خبري خو چې کله منګ وایو چې دا قبرونو ولا سني شي کوله دا الله نه لوي شي وي دا وابي دي چې دې ګوره دا خبرې د کم زینه کوي د کم زینه کوي خو قرآن نه کوي کنه الله وی لا يسمعوا دعاءكم دوی تاسو خبرې نه اوري ولو سمعوا ما استجابوا لكم مخته ويوم القيامه يكفرون بشرككم الله استاسو د دې کار نه به هم دغه معبودان چې تاسو الله سره شریک کړی دي دوی به د قیامت پر انکار کوي بل نشنا خبره کوي ځکه چې د قبرونو د حالات بیانول او د مړو حالات بیانول د صرف څوک بیانول شي الله بیانول شي الله ویني شي اورېده کوي اوري بل پرز خبر تاسو نشي پورا کوله
تاسو دا کار نشي کولای نو به ته تسوي او زار شم د الله د خبرونه ولا ينبئك مثل خبير او دا الله بشن په ذات نه دي خبري ته پوښتنه غیر توجه کولای شي ولا ينبئك مثل خبير دا خبر ته نشي بیانولې مگر د الله بشن په ذات الله بیانولې شي قبر کې دنه سدي سنې دی بل الله علم نو ما غ الله ويغپوه چي دي وې دوی دا خبرې نه اوري دوی ستاسو جواب نشي درکول دغه نه باندې چې حدیثونه راوړي دي احد په غزا کې چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم مخ مبارک زخمی شو هغه ټیم کې واقعا راغلی و دغه تذکره وکي د شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دعوت کو خپلوانو ته په مکه کې او وخت کې واقعا و هغه تذکره وکي ان شاء الله دا په روان درسونو کې پورا کوو او د دینه بعد چې کوم باب دی هغه به شروع کوو الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي قران او حدیث باندې عمل کولو والله سبحانه وتعالى دې موږ په توحید او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اتباع باندې الله موږ مضبوط ساتي او الله سبحانه وتعالى دې موږ له مرګ په وخت کې راولي چې الله زموږ ناراضي او الله دې موږ له مرګ په وخت کې راولي چې موږ په توحید په سنت باندې مضبوط یو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين